سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ سي. یو ځل بیا میراج خان سکیلز یوټیوب چینل له طرفه په نن ویډیو کې به موږ په آیس نتورک باندې بیا خبرې وکړو. تېره ویډیو ما جوړه کړې وه چې په آیس نتورک کې موږ څنګه اکاونټ جوړولی شو، څنګه پکې کار کولی شو. نن د آیس نتورک په اړه زه تاسو ته مهم معلومات درکوم چې څنګه کولی شو په هغې کې موږ تاسې خپل ادرس کنیکټ کړو، ځکه چې په راتلونکې میاشت کې 10% آیس نتورک چې دی هغه زموږ ستاسې وایلټ ته انتقالېږي او 10% چې کوم کوینونه دي. اوس مثال په طور سره ما سره دلته په وایلټ کې 10,000 آیس کوین دي، نو 1000 آیس کوین بس ما وایلټ ته انتقالېږي. نو په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ چې په دې کې خپل وایلټ ادرس تاسې ورته ورکړئ. کله چې وایلټ ادرس تاسې ورته ورکړئ په اټومیټیک ډول چې کله د لومړي راوند ویډراګانې شروع شي، نو په اټومیټیک ډول به زموږ ستاسې وایلټ ته چې دی 10% آیس نتورک چې دی هغه ویډرا شي. نو په همدې میاشت کې ډېر زیات امکان شته چې په همدې میاشت کې آیس نتورک چې دی لانچ شي. هغه ملګري چې بیخي نوي دي او په ډېر څه باندې نه پوهېږي، نو آیس نتورک چې دی دا یو کوین دی چې ماینینګ کېږي او په راتلونکي کې به د دې قیمت چې دی ټاکل کېږي. نو د دې په اړه مهم معلومات تاسو ته درکوم. کله هم چې تاسې آیس نتورک کې اکاونټ جوړ کړه، اکاونټ جوړولو ویډیو ما مخکې شیر کړې ده، که تاسې نه وي کتلې هغه ویډیو وګورئ او د دې ویډیو لینک په ډسکرپشن کې هم تاسو ته پرېږدم. نو کله هم چې تاسې آیس نتورک راخلاص کړو، په لومړي سر کې چې کله لومړۍ ورځ یا دویمه ورځ بعد تاسې بیا د خپل آیس نتورک ماینینګ تاسې شروع کوئ، نو تاسې نه لومړی KYC غواړي. په لومړی KYC کې ستاسې صرف ستاسې د مخ انځور چې دی هغه له تاسې اخلي، هغه به تاسې بشپړوئ. چې کله تاسې نه مخ سکین وغوښته، نو په دې سره به ستاسې لومړی KYC چې دی وشي. په دویمه KYC کې چې دی هغه تاسې ته یي چې زموږ دغه لینک واخلئ او دا ټویټر ته لاړ شئ، په ټویټر کې دغه ریټویټ کړئ. هغه به ریټویټ کړئ او د خپل کوم پوسټ چې تاسې کړی هغې لینک پر واخلئ او تاسې بیا په دویمه KYC کې ورته بشپړ کړئ چې دا دواړه KYC ډایرکټ چې دی په دې ځای کې تاسې ته راځي. اوس راځو څنګه کولی شو خپل ادرس چې دی په دې کې پیسټ کړو. ګوره دلته موږ ته لیکل شوي دي چې تاسې د BNB سمارټ چین ادرس دلته پیسټ کړئ. ګوره دا وینئ BNB سمارټ چین ادرس پیسټ کړئ. دا به له کوم ځای څخه راخلو، په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. ګوره دلته موږ تاسې ته لیکلي دي چې د OKX وایلټ BNB سمارټ چین ادرس تاسې به راشئ OKX وایلټ ته. هغه کسان چې OKX وایلټ تر اوسه نه ده جوړ کړی او اکاونټ پکې نه لري، نو د OKX وایلټ په اړه ما ویډیو جوړه کړې ده، کولی شئ هغه وګورئ او په OKX کې تاسې اکاونټ جوړ کړئ او کار پکې وکړئ. ما ویډیو جوړه کړې هغه تاسې وګورئ. د OKX وایلټ په اړه به بله یوه ښه خبره دا درته وکړم چې هغه کوینونه چې ماینینګ کېږي لکه آیس ته ایوې د پای نتورک، دا ټول لومړی رادرومي په OKX کې چې دی لانچ کېږي او له هغې بعد کولی شئ په OKX صرافۍ کې تاسې استفاده ترې وکړئ. کله هم چې تاسې OKX صرافي ډاونلوډ کړه او اکاونټ پکې جوړ کړه، را به شئ وایلټ ته. ګوره موږ تاسې ته یي چې د ایکسچینج ادرس مه راخلئ بلکې د وایلټ ادرس راواخلئ. را به شئ تاسې خپل وایلټ ته. کله چې وایلټ ته راغلی، په وایلټ کې به تاسې د BNB سمارټ چین ادرس چې دی دې ته پیسټ کړئ. را به شئ لاندې په دې ځای کې به تاسې BNB سمارټ چین ادرس چې دی راواخلئ. دغه د BNB سمارټ چین ادرس دا وینئ، په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ، دوی دا ریسیو ادرس به تاسې راواخلئ. ریسیو ادرس باندې به کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړه، نو دوی دغه ادرس به له دې ځای نه تاسې کاپي کړئ. صحیح ده، دې کاپي باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله هم کاپي کړه، را به شئ بیرته همدغه خپل آیس نتورک په راخلاص کړئ. چې کله هم آیس نتورک راخلاص کړئ، په همدې BNB سمارټ چین باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې په دې باندې هم کلیک وکړه، په دې ځای کې به تاسې ادرس ورته پیسټ کړئ. دا وینئ، په دې ځای کې به تاسې ادرس پیسټ کړئ. چې کله هم ادرس پیسټ کړئ، په کنفارم ادرس باندې به تاسې کلیک وکړئ او ستاسې د BNB سمارټ چین د OKX وایلټ ادرس به چې دی دې سره وصل شي. کله هم چې بیا 10% ویډراګانې شروع شي، په اټومیټیک ډول چې دی ستاسې اکاونټ ته ویډرا چې دی کېږي. نو په همدې کې مهمه خبره دا ده چې هر څلوري ساعته بعد راځئ او خپل ماینینګ چې دی شروع کوئ. نو ستاسې ته به دلته ټوکنې جمع کېږي چې څومره تاسې ریفرال نور راوستلی شئ، ریفرال راولئ تر څو ستاسې ریفرال زیات شي او په ریفرال باندې تاسې ته نورې هم ټوکنې